سلامونه درنو دوستانو. راځئ تر ټولو مخکې به د رحمان بابا دغه یو شعر واورو. د رحمان په شکه کې کملی شته، د بیا سلا آینا کې ځان ته ګورې. ډېر ملګري به په دې شعر کې خپله ګل ماتابه مخې ته راولي، ځکه چې زموږ خلکو صرف د مینې لپاره همدا یو ځای لیدلی دی، بل ځای ورته چېرته معلوم نه دی. خو په دې شعر کې بل داسې هېڅ هم مخې ته نه راځي چې موږ ترې یو بله معنا واخلو. او زموږ استادان هم په دې کې غلطیږي چې رحمان بابا د مجازي عشق په پوړیو باندې حقیقي عشق ته رسېدلی و. مشهور لیکوالان دي چې دا خبرې کړې ده چې رحمان بابا د مجازي عشق په پوړیو باندې حقیقي عشق ته رسېدلی دی، خو نه، دا بالکل غلطه خبره ده. رحمان بابا د مجازي عشق په پوړیو باندې حقیقي عشق ته نه دی رسېدلی. رحمان بابا هر شعر په خپل ځان کې یو تصوفي شعر دی، یو د عرفاني شعر دی. که چېرته تاسې په صحیح ډول باندې معنا کوئ او صحیح عارف او صوفي ته یې ویسئ، نو هغوی به تاسې ته د دې شعر پوره او مکمله معنا ووایي. د دې شعر معنا هم یو تصوفي او عرفاني معنا ده، خو تاسې څه فکر کوئ چې دا شعر به څنګه یو تصوفي او عرفاني معنا موږ ته راکړي؟ تاسې پرې لږ سوچ ووهئ. یو ځلې بیا هم درته زه وایم، د رحمان په عاشقۍ کې کمی نشته، ته بیا څه له آینه کې ځان ته ګورې. که چیرې ځواب مو موندلی وي نو اول یې په کمنټ کې ولیکئ راته، بیا تر هغې وروسته زما دا ویډیو وګورئ. رحمان بابا په دې شعر کې وایي د رحمان په عاشقۍ کې کمی نشته، مطلب زما په عاشقۍ کې هیڅ کمی نشته دی. دا شعر دا ښیي چې عاشق خپلې معشوقې ته په پوره ډول تسلیم شوی دی او خپلې ټولې هغه غوښتنې منلي دي چې مطلب د خپلې معشوقې ټولې غوښتنې منلي دي. هر څه چې تنې خپلې معشوقې غوښتې دي هغه یې ورکړي دي. او همدا علت دی چې رحمان بابا هم په دې شعر کې وایي چې د رحمان په عاشقۍ کې کمی نشته دی. مطلب زما دا باور دی چې دلته رحمان بابا وایي چې زما په عاشقۍ کې هیڅ کمی نشته دی. مطلب زه په خپل رب باندې مین یم، زه په خپل رب دومره مین یم چې زما په عاشقۍ کې هیڅ کمی نشته دی. رحمان بابا دا یو تصوفي شاعر دی. اوس راځئ دویم بیت ته. په دې دویم بیت کې ډېرې خبرې کیږي که نه؟ دلته یوه خبر راځي په دې دویم بیت کې چې ته بیا څه له آینه کې ځان ته ګورې. نو یو څه ملګري دي زما چې اول کې ما د ناول لیکل پیل کړي وو، ناولونه به ما لیکل، تاسې هم شاید لوستي وي، نازوانه نجلۍ، بدرنګه، لوی امپراتور، همداسې مسافره پیغله، د ننګرهار مینه، بې پروا نجلۍ، د مینانو پیر، د محبت زور، او همداسې ډېر ناولونه دي چې ما لیکلي دي. په انټرنیټ نړۍ کې په PDF شکل هم پیدا کیږي، کتابخانو کې پیدا کیږي، تاسې کولی شئ چې ولولئ. نو دا خاص عشقي ناولونه وو، خو دننه پکې یو خاص مطلب پروت و تر څو خلک ترې مطلب واخلي او دغه مجازي عشق په طرف باندې نور لاړ نشي. اصلا زما مقصد په دې عشق کې همدغه و. لکه د محبت زور په ناول کې هم همداسې راغلي دي چې یو نفر یې عشق یې کړی ډېر بد عاقبت لري. نو په هغه ناول چې خلک ولولي بیا ورته خپل عشق هم یادېږي. هغه هم یو ښه ناول دی، خو هغه زما لومړني وخت و. اوس نو تصوفي برخې ته راغلی یم، عرفان او تصوف برخې ته. نو انشاءالله په دې ویډیوګانو کې به تاسو ته د تصوف او عرفان په برخه کې یو څه معلومات در کوم. خو په دغه شعر کې چې رحمان بابا وایي خبرې رانه بلې خوا ته ځي، ته بیا څه له آینه کې ځان ته ګورې. آینه چې دا په تصوف کې بېلابېلې معناوې لري، خو دلته یو معنا به زه تاسو ته راوړم. حضرت ابن عربي هغه ویلي دي په خپل کتاب د حکمت سنډو په لومړیو پاڼیو کې لیکلي دي چې په اصل کې خدای غواړي چې خپل ځان د مخلوقاتو په آینه کې وګوري. دا د حضرت ابن عربي وینا ده چې د حکمت سنډې په کتاب کې لیکلې ده. تاسې کولی شئ چې دغه کتاب هم د کتابخانو څخه پیدا کړئ. یعنی انسان د خدای تعالی د صفاتو انعکاس دی او آینه بیا د دې انعکاس یوه برخه ده. مطلب آینه ډیره مهم څیز دی د دې انعکاس دپاره. ایله ده چې یو څه مو زده کړي وي. بیا بل ځای وایي
چې آینه د غرور په معنا ده، د نفسیاتي خواهشاتو د کنټرولولو په معنا ده. هغه څنګه که چیرته مونږ آینه کې وګورو نو خپل ځان برابرو، خپل مخ ته ګورو چې ولا زه خو ښایسته شوی یم. بعضې خلکو چې ویښتان نه وي ولا دلته مې ویښتان راغلي دي. همداسې د بعضو خلکو چې دی په مخ یې لږ سپین شوی وي چې ولا مخ مې سپین شوی دی. بعضې خلک لږ غټ شوي نو په آینه کې ځان ته وایي چې ولا غټ شوی یم. بعضې خلک خوشحالېږي چې ولا وړوکی شوی یم. نو د رحمان بابا دې شعر کې دلته دا معنا ده چې آینه کې ولې ځان ته ګورې، مطلب ته ځان ته غاوره یې دومره هر ځل په آینه کې کتلو باندې ځان ته غاوره کېږي. خپل نفس دې په ځان باندې دومره ضرور کړی دی چې ته په هر ځل ځې آینه کې ځان ته ګورې او یو څه مطلب ستا دا نفس تا ته وایي چې ته په آینه کې ځان ته وګوره چې ته ښایسته شوی که نه. حال دا چې الله تعالی باندې باید چې موږ مین شو، الله تعالی موږ سره مینه غواړي. د دې شعر اصلي معنا به زه تاسو ته ویم، مطلب یې دا دی چې ته خپل ځان ته ولې دومره غاوری، ولې دې په خپل ځان باندې خپل نفس دومره ضرور کړی دی، ولې ټول عمر همدا فکر در سره دی چې کله به وي چې په لاره کې یو ښکلې نجلۍ مې وګوري او ما ته وایي چې ولا څومره ښایسته هلک یې، نو ته ولې په عینه کې ځان ته بار بار ګوري، ولې د خپل خدای په اړه فکر نه کوې. موږ څه دپاره دلته راغلي یو، الله تعالی تا نه څه غواړي چې ته د هغه ثنا او صفت وکړې. همغې همدې دپاره پیدا کړی چې د الله تعالی تا مطلب په خپل آینه کې ستا صفات وګوري، مطلب ستا په آینه کې خپل صفت وګوري او ته بیا هم د الله تعالی صفت نه بیانې، الله تعالی ثنا او صفت نه کوې، ځکه هغه الله تعالی په تا باندې ډېرې لورونې کړي دي، ډېر زیات کرم یې در باندې کړی دی. ما چې اوله کې ناول شروع کړی و نو ځینو خلکو به راته میسیجې کولې، طالبانو، ملي اردو عسکرو، دوی به ویلې چې مطلب موږ هم مینه کړې ده، عشق هم کړی دی د یوې نجلۍ سره او بیا ناکام شولو. خو بس د هغې نه وروسته وایي د تصوف او عرفان برخې ته راغللو، دا وایي د یو ډېره ښه لاره ده تر څو الله تعالی ته خلک نږدې شي. او دا واقعیت دی چې د مجازي عشق په پوړیو باندې خلک حقیقي عشق ته رسیږي. خو زه وایم چې رحمان بابا مجازي عشق نه دی کړی، رحمان بابا خالی د تصوف او عرفان شاعري کړې ده. خو که څوک پرې پوه شي، هر شعر کې همداسې د تصوف او عرفان یو ډېر قوي او ژور مطلبونه نغښتي دي. زموږ استادان هم کله ناکله بیا وایي چې رحمان بابا دا تور پورې تړي چې رحمان بابا یو نجلۍ ته میلان درلود چې ښکلې نجلۍ وه او هغه د همغې مجازي عشق له اړخه حقیقي عشق ته رسېدلی دی. خو دا ما ډېر وګرځېدلم په انګلیسي سکالرو کې، آرټیکلو کې، هېڅ څوک هم دا نه وایي او نه څوک تاییدوي. مطلب بهرني لیکوالان هم وایي چې رحمان بابا هېڅ کله هم عشق نه دی کړی د کومې نجلۍ سره، هغه صرف تصوف او عرفان دی په شعر کې. تاسې ورکې وګرځېږئ. رحمان بابا په شاعرۍ ما وکتله، بهرنیانو پرې دومره څېړنې کړي دي، هغه هره خبره یې راخیستې ده، ځان ته یې لیکلې ده د رحمان بابا هره خبره. نو یو عالم دی هغه بیا وایي په انګلیسي کې لیکلي دي په خپل کتاب کې چې که چېرته د قرآن کریم او حدیث نه پرته په یو بل څه باندې عمل کول ضروري وی نو هغه به د رحمان بابا کلامونه وو، ځکه چې د دې کلام کې ټول خبرې د قرآن او حدیث سره برابرې دي، مناسبې دي ورسره. او که څوک پرې سوچ ووهي، او دا تصوف او عرفان داسې شی دی چې هغې کې شراب خپله معنا لري، خمار پکې خپله معنا لري. اوس شراب معنا دا نه ده چې اصلي شراب دا ښیي، نه، د شرابو اصلي معنا چې دا هغه وجد ته وایي، هغه نشې ته وایي چې د الله تعالی په هغې کې سړی راشي، مطلب د الله تعالی په مینه کې سړی نشه شي، دې نشې ته چې دی شراب ویلی کېږي. همداسې خمار چې دی هغه هم همداسې بېله معنا لري، آینه بېله معنا لري. نو تصوف کې هره کلمه بېله معنا لري. نو په دې شعر کې هم ډېرې زیاتې خبرې کېږي، ځکه حمزه بابا چې دی د خوشحال خان خټک په یو شعر کې پوره کتاب یې لیکلی دی. که چېرته تاسې هغه کتاب لولئ نو هغه کتاب په عنوان باندې هم دا شعر لیکلی دی. شعر داسې دی چې په هر څیز کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېرې پیدایه ناپدید شو. دا د رحمان بابا د خوشحال، البته وبخښئ، د خوشحال بابا شعر دی چې حمزه بابا په پوره کتاب لیکلی، او اوسني یو لیکوال دی هغه بیا د حمزه بابا په یو شعر باندې پوره کتاب لیکلی. نو په دې شعرونو باندې پوره کتابونه لیکل کېږي. نو د دې لپاره چې خبرې راڅخه اوږدې نه شي، راځو د دې دویم بیت معنا به وکړو.
په لنډ ډول باندې او نور به زه د تاسو څخه رخصت اخلم. خو بس په لنډ ډول که ووایم، رحمان بابا په دې شعر کې وایي چې زه په خپل رب باندې تر پوره اخره پورې مین یم او په خپل عشق کې هیڅ کمی نه وینم، او تاسې هم له خپلو نفسیاتي خواهشاتو څخه تیر شئ. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زما د نن ورځې ویډیو چې ما سید ادریس سادات تاسې ته واوروله. د دغې لړۍ شروع کول زما دپاره یو څه سخت دي، ستونزمن دي، ځکه چې دا ډېر زیات معلومات غواړي. دا پښتو کې په هیڅ ډول باندې په دغه برخه کې کار نه دی شوی. د رحمان بابا په شعرونه خلکو انګلیسي او نورو ژبو ته ژباړلي دي، هغوی ترې خپله ګټه اخلي، ماشومان یې په متلونو کې کاروي، هغوی په خپله د ماشومانو دپاره د خپل راتلونکي نسل دپاره په متلونو کې ورته کاروي، خو موږ ترې ګټه وانه اخیستله د دې د شعرونو نه. د رحمان بابا هر شعر پوره یو کتاب دی. د رحمان بابا په هر شعر کې ډېر زیاتې خبرې کیږي، خو بدبختانه زموږ پښتانه په ډېرو غلطو شیانو کې بوخت دي. د خپلې ټولنې د اصلاح غم ورسره نشته دی. ګورو هرې خواته جنګ دی، جدل دی، ناامنۍ دي، هر سړی د وحشت ښکار شوی دی. اوس زموږ دغه نسل که راغټېږي، نو که د رحمان بابا او زموږ د مخکینیو شاعرانو او د خلکو دغه نصیحتونه وانه اوري، دوی نه به هم همدغسې یو بیل ډول ټولنه جوړه شي چې د مینه به پکې ورکه شي. خو په دې هیله چې زموږ اوسني خلک پښتو ته خدمت وکړي په هر ډول باندې، که چېرته تواني کېږي هم تاوان دې ورته وکړي، خو چې پښتو ته خدمت وکړي او پښتو مې یو ځای ته ورسېږي. نو درنو دوستانو، دغه زموږ د نن ورځې ویډیو. په سبانۍ ویډیو کې به زه تاسې ته د رحمان بابا په یو بل شعر غږېږم. هغه شعر درته اوس نه ځکه وایم چې سبا تاسې اوس معنا پیدا کړئ او راته کمنټ کې ولیکئ. هر کله چې مو کمنټ کې د دې شعر معنا ولیکله، نو سبا ته بیا زه که چاته یاد نه وي، نو سبا ته زموږ ویډیو تعقیب کړئ. انشاءالله سبا ته به زه درته د دې ویډیو د دې شعر معنا هم راوړم. شعر په دې ډول دی: زه رحمان په زړه نری کړم هغه نجونو، او چې املا وي د ویښته په دود نری. تر بیا چې زه سید ادریس سادات ستاسې درانه حضور ته راځم، تر هغې پورې مو په لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. الله مو مل.